من کې دا مرض دی بیا خصوصا خفه کېږو ونه پښتنو کې یعنې که یو سړی معمولي بیمار وي نو ته بس الله دې ته خیر کړي زموږ لکه څه مطلب دی ستا نه بس دې سره زموږ هغه نیا هم مړه والله زموږ نیکه هم مړه دا څه خبرې دي کول نن څه زیړ زیړ نه یاره دا زموږ سوالونه دي دا لکه سړی حیران شي سړی چې دې سړي ته اوس څه ووایه څه نری نری کېږي نه سی چل دی که ته ورته وایې چې ما ته دا پلاني مسله مالي راغلی اوهو مالي زه الله دې مړ شم بس هغه غریب په ښه په مسوج کې شي چې الله ګوره څه وشو نو ګوره د خلکو امیدونه مه ختموئ د خلکو امیدونه رسول وسلم هغه حدیث کې څه وایي وایي چې کله تاسو لاړ شئ د مریض خوا له تپوس له فنفسو له فی الاجل د ده امید پیدا کړه په ژوند کې دا صرف قانون دلته نه دی د مریض په خوا کې هر چا ته چې څه مشکل دی ته ورته امید د دې مشکل د ختمېدو پیدا کړه او الله رب العزت پرې ختم کړي نو د خیر چابي وګرځه د شر مه ګرځه او د شر ټاله وګرځه د خیر ټاله ونه ګرځي ورسېدی بي که نه ښه یو فایده به راته ذکر کړم تاسو به ورته تعجب وکئ او هغه دا د علم د کس ته څه ووایي چې څه وکړه د خپله ځمکه پرېږده بلې ځمکې ته لاړ شي زه تاسو نه سوال دا کوم چې ورته یې ووایي ستاسو دا کلی ډېر بد کلی دی ستاسو دا کلی ډېر بد کلی خلک یې ښه نه دي نو دا سړی قاتل دی که مقتول دی او وجري څوک دي سل کسان کوم ځای کې وو په دغه کلي کې وو نو کلي والا خو مظلومان دي که نه قاتل دی قاتل خو دی که نه ظلم یې د هغوی سره کړی دی سل کسان یې ته وجلي دي یا یو کم سل یې ته وجلي دي نو علم ته څه پته ولګېده چې دا کلی بد کلی دی په کار خو دا اوس که موږ له داسې مسله راشي کم علمه او چې سوچ یې دومره اوچت دی نو خو ډایرک ورته دا وایي ظالم زویه تا خو دغه کلي بیخ وګاستو او ښه خلک دي چې سل کسان دې تا مړه کړي دي اخر دې عالم درته ولي ووایي چې دا کلی یې پرېږده دا مشهور دا یو ښکلی جواب ده یعنی مشهور به دي د دې جواب ګوره دا دی اصل کې د عالم دا اندازه د دې ځینونه ګوره دا پټه اشاره ده چې دغه کلي کې د الله شریعت نشته او دا کلیوال د الله دین نه تطبیقوي ځکه که دوی د الله دین تطبیقولی دی سړي به سل کسان نه ووژلي ورسېدی بي که نه نو اشاره دې طرف ته شوه چې او دا کلیوال د الله د دین نه لرې دي پته ولګېده نه مجبور جدا خبره ده مجبور موږ نشو ویلی چې دی مجبوره کړی خو دا واضح شوه چې هلته فیصله نه کېږي د الله په قانون معلوم دی که نه او چې د الله په قانون فیصلې څوک نه کوي دا ښه خلک دي که بد خلک دي بد خلک دي بله موږ سوره مایدې په تفسیر کې باسو دا ګوره څومره پټه فایده پکې دننه پرته ده بله فایده دا واله د عالم ورته ووایي چې ته بل کلي ته لاړ شه او دا خپل کلی یې پرېږده نو د دې نه دا فایده راووته چې ستا په هدایت کې او نیغې لارې ته راوړېدو کې ستا د معاشرې ستا د ملګرو یو لوی کردار دی